تاسو تماویلو کنا چې په چرګ کې لس صفات دي ځکه بعضې حیوانات داسې شته چې په هغې کې ډېر ښه صفتونه دي نو چرګ یو داسې حیوان دی چې په دې کې لس صفات دي او دا ښه صفات دي یو صفت پکې دا دی چې په کور کې ډېرې چرګې او یو چرګې دا د چرګو په منځ کې انصاف کوي د ښځو په منځ کې عدل کوي انصاف کوي ظلم نه کوي دا پکې ښه صفات دي انه تعدل بین زواجه ښځو په منځ کې انصاف کوي ظلم دویم نمبر صفت پکې دا دی چې دا د شپې وده کېږي د شپې وده کېږي نه او که چېرې وده شي نو بیا زر راپاڅي بعضې سړی داسې وي چې هغه د شپې وده کېږي نه چې وده شي نو دی به ړانده شي چرګ کې دا ښه صفات دی چې دا د شپې وده کېږي نه که چېرې وده شي نو بیا زر راپاڅي دا هم پکې ښه صفات دی دریم نمبر صفت پکې دا دی چې دا خصوص کې څه خوري خصوص کې خوري او په هغې کې برکت نو دا هم پکې ښه صفات څلورم نمبر صفت پکې دا دی چې دا سړی سار مانځه چې کله بانګ ووایي سار نو دې سره سړی مانځه پاسې دا هم پکې ښه صفات دی پنځم نمبر صفت پکې دا دی دا د الله تعالی تسبیح وایي څه وایي الله تعالی تسبیح وایي دغه رنګې شپږم نمبر صفت پکې دا دی چې دا ملایکې وي فرښتې وي چر کله بانګ وایي چې کله دا فرښتې وي دا بانګ دا پکې ښه صفات اووم نمبر صفت پکې دا دی چې الله تعالی یو فرښته پیدا کړې ده د عرش معلا لاندې او هغه د چرګ په شکل د څه په شان ده د چرګ په شکل کې ده او څنګه چې هغه اواز کوي دغه رنګ د چرګ اواز کوي دغه رنګ د چرګ اواز کوي نو د دې چرګ د تسبیح د هغې سره مشابه نو نیکانو سره پکې تشبیه هم پکې ښه صفات دي اتم نمبر صفت پکې دا دی چې دا ډېر زیات زړور دی بهادر دی شجاعت ته پکې چلېږي دغه رنګې نهم نمبر صفت پکې دا دی چې بې وفایي پکې نشته دا نهه صفات شو دا په چرګ کې ښه صفات دي لسم نمبر صفت دا دی روزانه به یو کس چرګ رانیسي او هغه به حلال کې یا به په غوړو کې سونګوي او دلته به مال